چاہے سر سے جنہیں کم کلاموں اور مشہوروں دیر زبا کا اجازت ارشاد سو شیرونو بواو دو شیرونو دیتے یو نظم شیر دی چې د سوک سپیړې د بارودو د لوګو واقف د سوک سپیړې د بارودو د لوګو واقف یم زه د بنو وشي د ورځو کمان نه کوم د سوک سپیړې د بارودو د لوګو واقف یم زه د بنو وشي د ورځو کمان نه پیژنم او ستا په بانه باندې د ځان سره مینه کوم هسې جانان جانان کوم جانان نه پیژنم یو نظم دی بس یو رایې مې کړې ده اجازت دی مونږه څوک یو مونږه څوک ځای چې ورشو مشرانو نه لږ وپوښتو مونږ څوک مونږه څوک یو ځای چې ورشو مشرانو نه لږ وپوښتو مونږ څوک یو هی افسوس مشران خو زموږ نشته مونږه څوک یو ځای چې ورشو د پوهانو نه لږ وپوښتو مونږ څوک یو ځای چې ورشو د پوهانو نه لږ وپوښتو مونږ څوک یو هی افسوس نو پوهان خو زموږ نشته مونږه څوک یو ځای چې ورشو عالمانو نه لږ وپوښتو مونږ څوک یو هی افسوس عالمان خو زموږ نشته مونږه څوک یو ځای چې ورشو منبرانو نه لږ وپوښتو مونږ څوک یو هی افسوس منبران خو زموږ نشته مونږه څوک یو ځای چې ورشو لارښودانو نه لږ وپوښتو مونږ څوک یو هی افسوس لارښودان خو زموږ نشته مونږه څوک یو ځای چې ورشو مامارانو نه لږ وپوښتو مونږ څوک یو هی افسوس ماماران خو زموږ نشته مونږه څوک یو ځای چې ورشو لیکوالانو نه لږ وپوښتو مونږ څوک یو ځای چې ورشو لیکوالانو نه لږ وپوښتو مونږ څوک یو هی افسوس لیکوالان خو زموږ نشته نو راځئ چې ځان لکینو ځان له ځان کې دې ځپلې قام له مشر خو پیدا کړو مونږ ته نه خو دې دنیا ته چې ووایو مونږه څوک نو دا څوک دی دا چې ځان ته مشر وایي دا چې ځان ته پوهه وایي دا چې ځان ته عالم وایي دا چې ځان ته منبر وایي دا چې ځان ته لارښود وایي دا چې ځان ته معمار وایي دا چې ځان ته لیکوال وایي دغه څوک دی دغه ټول په حقیقت هم په دې څوکو فایز دي مشران دي هم پوهان دي عالمان دي منبران دي لارښودان دي معماران دي لیکوالان دي خو افسوس زموږ نه دي